السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست نور اکاډمي ته. زه نورالله زمیندار ستاسو په خدمت کې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. موږ هم په هغه اول لیکچر کې ولیده څه HTML چې دی د کوم مواد لپاره استفاده کیږي او د HTML په واسطه موږ کولی شو کوم شیان جوړ کړو، که هغه ویب وي او همدا ډول موږ تاریخچه ولوستله د www ورلډ واید ویب څه شی دی، په اسانه ژبه موږ ورته ویب وایو. او اوس موږ ځو څه HTML ټاګونه چې دي او څو ډوله ټاګونه لرو. موږ مخکې هم ولوستل چې HTML ټاګونه چې دي موږ دوه ډوله ټاګونه لرو، چې یو پیر ټاګ دی او بل څه ده سنګل ټاګ دی. پیر ټاګونه د HTML هغه ټاګونه دي چې ځان سره کلوزینګ ټاګ ولري. مثلا دلته موږ وینو چې ټاګ نیم کانټینټ ګوز هیر او ټاګ نیم بسته کړی یم ده. که چیرې موږ فارورډ سلیش استفاده کوو نو دلته HTML ټاګ بندېږي، نو دته موږ وایو کلوزینګ ټاګ. که چیرې کلوزینګ ټاګ ولري نو دته موږ وایو پیر ټاګ، او که چیرې موږ ساده ټاګ ولرو او بدون له کلوزینګ ټاګ ولرو نو هغه ته موږ وایو سنګل ټاګ. نو د ټاګ په واسطه موږ کولی سو څه د HTML باره کې هغه مواد موږ وغواړو څه د سکرین په مخ شیر کو او یو عملیه اجرا کړي، که هغه بولډ وي یعنې د فونټ سایز غټول، که هغه چیرته بریک وي یعنې بریک ایجادول. نو موږ راځو پیر ټاګ ده او سنګولر ټاګ ده. مثلا بولډ دا څه ده یو پیر ټاګ حسابیږي او بل بریک څه ده همچنان سنګل ټاګ حسابیږي. نو موږ اصل راځو HTML سټرکچر ته، څه HTML سټرکچر سره هم جوړیږي او څو سیکشن لري او په اصل کې څه دا HTML هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج څه ده دوه سیکشن لري، یو هډ HTML خپله سیکشن ده او بل څه ده هډ او باډي سیکشن ده، څه دواړه ګډ حسابیږي. نو که چیرې موږ وګورو څه دواړه طرف د انګل براکټ په واسطه واته شوی دی او په مابین کې HTML لیکل شوی دی. نو دا د سټرکچر د باید ټول منظم اول ولیکل سي، بعد لغه مابین کې کار وکړل سي هغه په باډي کې. دا اصل کوډ یعنی اکچوال کوډ څه لیکل کیږي په باډي کې لیکل کیږي. نو موږ راځو اول څه دا ډاک ټایپ لیکل کیږي، یعنی هغه ټاګونه څه مهمه دي او استفاده کیږي. ډاک ټایپ دا مشخص کوي چې موږ د HTML5 څخه استفاده کوو او HTML خپله ټاګ ده چې د HTML په خپل پیر ټاګ کې نشته کیږي. او موږ لرو هډ کې موږ راځو ټایټل لرو او همدا ډول هغه میټا ډیټاګانې چې ضروري ډیټاګانې دي موږ په هډ کې ذخیره کوو. او بل څه دا باډي لرو. باډي هغه برخه ده چې موږ اکچوال کوډ پکې لیکو، مثلا H1 یا هیډینګ 1 موږ فعاله کړی ده دلته او پیر ټاګ هم استفاده شوی ده چې مای فرست هیډینګ. او بل څه دا موږ پیراګراف استفاده کړی چې دا مای فرست پیراګراف د کلوزینګ ټاګ سره. نو د اکچوال کوډ دا په باډي کې لیکل کیږي. او همدا ډول موږ مخ په کتو ځو او تاسو ته هم اپلیکیشن ډاونلوډوو، څه اپلیکیشن کې موږ څه رقم اپلیکیشن ډاونلوډوو او کوم اپلیکیشن استفاده وکړو ښه ده. او دا هماغه اگزامپل ده چې هر یو بیل تشریح کړی ده چې ډاک ټایپ شي ده چې ډیکلیر کیږي د HTML5 چې HTML5 کې موږ کار استفاده کوو. او همدا ډول HTML دا د HTML ډاکیومنټ آیډنټیفای کوي او هډ څه ده هډ هغه انفارمیشن ورکوي، مثلا میټا ډیټا ورکوي، نه هغه ډیټا څه ډېر ضروري ده او ګوګل سرچ کوي د هغه ډیټا په واسطه. او موږ راځو چې په هډ کې ټایټل هم لیکل کیږي. او بل باډي سیکشن لرو چې دا اکچوال کوډ په باډي سیکشن کې لیکل کیږي، که هغه H1 وي پی وي او همدا ډول فارمونه دي او داسې نور شیان موږ استفاده کوو. څه باید ډیکلریشن اول د HTML5 ډېر ضروري دی چې باید وسي. او هغه نه بعد لرو موږ HTML هیډینګ څه ته وایي. HTML هیډینګ یعنی موږ شپږ نوع هیډینګ لرو یا شپږ درجې هیډینګ لرو چې H1 تر ټولو لوی ترین هیډینګ ده او شپږ څه ده وړوکی ترین هیډینګ حسابیږي چې دا ټول پیر ټاګ حسابیږي. HTML هیډینګ ټول پیر ټاګ راځي، که چیرې هغه H1 وي H2 وي H3 وي هغه فرق نه کوي. او موږ راځو HTML پیراګراف ته. HTML پیراګراف څه شي ده؟
HTML پاراګراف هغه د څنګه یو پاراګراف لیکلو لپاره استفاده کوو په یو HTML فایل یا ډاکومنت کې که هغه همچنان پیر ټاګ حسابي او کچېرې موږ ته مثال کې وګورو پاراګراف this is a paragraph او همچنان د closing tag سره استفاده شوی ده او دا بل پاراګراف this is another paragraph همچنان زه وروسته هم د کې مثالونه کاروو او وګورو څه نور مخته څه راځي او HTML لینک که غواړو موږ یو لینک برقرار کړو د دوه HTML-ونو ترمنځ یا د CSS یعنی کاسکیډینګ سټایل شیټ ترمنځ نو دا د A په واسطه موږ کولی شو د A ټاګ په واسطه چې A ټاګ مابین کې href لري href دا معنا ورکوي چې هایپر ریفرنس یعنې د کوم ځای نه راخیستل شوی ده اصلي ځای کوم یو ده او this is a link او بل ته بند شوی ده نو دا هم پیر ټاګ ده همدا ډول که چیرې موږ وګورو دلته یو نوی شی موږ ته پیدا شو چې هغه ته چې وایي href د موږ نظر attribute راځي attribute is additional information about the data یعنی هغه اضافي معلومات یا هغه اضافي کارکرد چې د یو ډیټا لپاره انجاموي هغه attribute حسابي او هغه مهمه معلومات موږ ته راکوي که چیرې href یعنی موږ هغه لینک ته وړي هغه لینک نه موږ ته په اسانه طریقه موږ کولی شو هغه لینک ته داخل شو نو ده ته وایي attribute او بل موږ دا ټاګ لرو چې HTML image موږ غواړو که چیرې حکس د HTML فایل ته داخل کړو نو img ټاګ په واسطه موږ داخل کوو چې هغې کې موږ سورس فایل لرو الټرنیټیو ټکسټ لرو ویټ لرو هایټ لرو سورس SRC دا د لپاره استفاده کیږي دا داسې یو اټریبیوټ دی چې د هغه په واسطه موږ کولی شو چې سورس مشخص کړو چې کوم ځای کې پروت ده او هغه سورس څخه موږ د ځای کاپي واخلو او په HTML کې ثبت کړو نو په یو مثال کارولو سره تاسو ته زه واضح کوم که چیرې موږ وګورو ایمیج دلته سورس ده سورس دغه سورس ده نو rana.gpg او w3school.com څخه راخیستل شوی ده دا ویټ ده هایټ ده او که چیرې تاسو کوم سوال لرئ نو کمنټ کې ضرور کولی شئ اوس راځو په عملي شکل لومړی زه تاسو درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ سبلایم او یا نوټپډ پلس پلس له طریقې څنګه ډاونلوډ کړئ او څنګه تاسو کولی شئ چې مخته لاړ شئ نو شروع کوو په څه ډول موږ کولی شو سبلایم ډاونلوډ کړو لومړی ډول باید تاسو انټرنیټ ولرئ او انټرنیټ په واسطه تاسو وکولی شئ چې کروم ته داخل شئ او د کروم څخه د ګوګل کې د سبلایم ټکسټ په نوم لیکلو وروسته تاسو کولی شئ چې سبلایم ډاونلوډ کړئ که چیرې موږ دلته ګوګل کې ولیکو سبلایم ټکسټ ایډیټور فری ډاونلوډ نو موږ ته ډېر لینکونه راځي نو موږ دلته ډاونلوډ سبلایم ټکسټ.com نه موږ چې کوو دا ډاونلوډوو که چیرې ما هم مخکې له مخکې ډاونلوډ کړی دا خو تاسو به دلته راسئ او دجې نه په فری ډول ډاونلوډ کړئ که تاسو میک او ایس استفاده کوئ نو دغه لینک باندې کلیک وکړئ که تاسو وینډوز څخه استفاده کوئ او نو په دغه لینک کلیک وکړئ که لاینکس تاسو لرئ نو لاینکس له لارې تاسو کولی شئ خپل ورژن ډاونلوډ کړئ نو زما وینډوز زه وینډوز ته ځم نو تاسو ګورئ دلته مستقیم ډاونلوډ شو خو ما هم ډاونلوډ کړی ده نو تاسو کولی شئ همداسې ډاونلوډ کړئ نو زو د سبلایم په طرف نو موږ راځو یو نوی HTML فایل جوړوو چې په دې HTML فایل کې باید اول یو HTML فایل جوړ کړو تر ټولو لنډه طریقه دا دی چې تاسو درښیم لومړی انګل براکټ به خلاص کړئ او هلته به ولیکئ HTML او دا به یو چکر تاسو سیف کړئ او سیف به یې کوئ د ډیسکټاپ په لور او به ولیکئ index
index.html extension ډیر ضروری دی. با تاسو html علاوه کړئ کنه بدون له هغه نه تاسو نشئ کولای چې html فایل ته داخل شئ. index.html ډیر مهمه دی. نو تاسو د داخلولو سره مستقیم تاسو په سبلایم کې راجستر شئ. نو تاسو کولای شئ چې دلته د html لیکلو سره انټر کېدلو سره مستقیم تاسو تیار structure ولیکي. نو تاسو مخکې هم ولوستئ چې دلته راغی doc type html څه دا داسې مشخص کوي چې موږ د html5 څخه استفاده کوو او html دا مشخص کوي چې تاسو غواړئ په html ډاکیومنټ کې کار وکړئ، که هغه هډ وي، باډي وي او که ټایټل وي، دا ټول د html دننه کار کیږي. او د html دننه موږ هډ لرو، هډ کې موږ میټا ډیټا لرو، ټایټل لرو، ټایټل شي ورکوي، سو باډي لرو، همدا ډول باډي څخه موږ استفاده کولای سو اکچوال کوډ یعنی اصلي کوډ موږ باډي کې لیکو که هغه موږ ته پکار وي. نو موږ شروع کوو چې دلته مثلا ټایټل ورکوو، یعنی ورکوو this is our web page. نو کچېرې موږ وګورو دلته اوپن براوزر لرو، رائټ کلیک کوو او زو اوپن براوزر ته. اوپن براوزر هم څه که نو دلته موږ ته راغی index.html موږ فایل لرو، صحیح ده. نو html فایل کې غواړلو سره موږ دلته دا ریفرشوو چې دا ریفرش سي او دا نور هم پاکوو. نو اوس راځو موږ ثبت کړی په دې چې په نومو index.html او موږ ټایټل ورکړو. ټایټل موږ دلته دا سیوو او زو بیا یو ریفرش ته موږ ریفرش ک. نو ریفرش هم که دلته موږ ته راغی this is you web page. نو دلته موږ نه غلطي سوې ده، you are دلته this is your web page. نو دلته د سیو کاغلو سره موږ کولی سو څه دلته تغییرات راولو. ما are د لپاره خوښې که تاسو پوه شئ چې دلته کوم مشکل څه ده، موږ څنګه کولی سو چې هغه سیف طریقې له لارې دلته ریفرش کو او هغه مشکل حل سي. نو موږ دلته ګورو ټایټل هم ورته جوړ کړو this is your web page. نو همدا ډول موږ ګورو چې نور هغه شیان چې موږ ته ضروري دي او د هغه څخه موږ استفاده کولی سو. او په دې آینده درسونو کې زه داسې پروګرام برابروم چې html په پوره ډول تاسو ته تدریس سي او تاسو بهترین استفاده وکړئ. او له یاده مې ونوځي چې د ما چینل سبسکرایب کړئ او همچنان فالو یې کړئ. مننه، ژوندي اوسئ.